چې هر څوک هغه د خپل مسؤلیت ته متوجه دي. د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او خبریالانو ترمنځ د همغږۍ میاشتنۍ غونډه دغه غونډه داسې مهال ترسره شوه چې د خبریالانو سربیره دغه ولایت د اماراتي ادارو یو شمېر ویاندویانو هم شتون درلود. د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا له دغه غونډې څخه یې موخه د خبریالانو تیرو فعالیتونه ارزول او د هغوی شته ستونزو ته رسیدنه ده. اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیرو غونډو په دوام دا ځل هم له خبریالانو سره په داسې حال کې چې د اماراتي ادارو مسؤلینو د مطبوعاتو مسؤلینو او ویاندویانو شتون درلود میاشتنۍ ګډه ناسته ترسره کړه. دغه ناستې موخه د خبریالانو د تیرو فعالیتونو شریکول او همداراز د هغو ستونزو ته اوریدلو. ورته مهال په دغه جوړه شوې غونډه کې خبریالانو خپلې تیرې لاسته راوړنې او شته ستونزې له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړې او د کندوز ولایت د سیمه ییزو ادارو او خبریالانو ترمنځ یې په لا ښې همغږۍ ټینګار وکړ. مشکلاتی که ما صدر را داشتیم با اطلاعات فرهنگ با مسئولین نهادهای حکومتی شریک ساختیم، اونا را هم گوش دادن و وعده سپردن که انشالله مشکلاتی که ما صدر را داشتیم اونا را به زودی حل میکنن. ډیره مننه کول اطلاعات فرهنگ نه چې دوی همیشه د خبریالانو د رسنیو ستونزو ته په وخت سره رسیدګي کړې ده او دوی لپاره همیشه همکاري او همغږي کړې ده او همداراز هر ستونزه چې رسنۍ اطلاعات فرهنگ سره شریکوي او د هغې لپاره د حل لاره پیدا کوي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشرتابه تل له رسنیو غوښتي ترڅو په خپلو نشراتي برخو کې حقایق په پام کې ونیسي او د اسلامي امارت له پالیسۍ سره سم نشرات وکړي.